السلام علیکم زما مرګرو زموږ څونه پښتني خويندې چې دي یارونه چې کم دي کنه دي تاسو له پته شته دا لوکل ډانس په سوشل میډیا باندې څنګه راشي تاسو په یوټیوب سرچ کړئ لوکل ډانس تاسو له په لکونو ویډیوګان راشي دا لوکل ډانس اپلوډ کیږي څنګه دا د یوټیوب ته څنګه راځي د دې نن مین وجه درته خیمه زمونږ کوم رونه خويندې چې کم دي د هغې پرسنل موبایل د کور هغې پکې ریکارډونه کړي وي بغیر کوډ یا کوډ پی یا پی نه صحیح شو هغه موبایل کې خپل پرسنل ډیټا ساتلې وي کوډ پی یا هر څنګه خو کله چې دا موبایل سلو شي کنه د موبایل یو خپل لیمیټ هغه ټیم نه پاس دی دا کار پرې د موبایل لوز شي کار سم نه کوي کنه نو بس کسان راشي او ولګي خرڅ کیږي صحیح شو نو کله چې دا موبایل خرڅ کی هغه دی هغه غون تقریبا فیکټری ریسټور کی هغه ارسته لړ شي واپس کنه خو کله چې دا خرڅ کی دا د پنجابیان له په غوتو ورشي او دا ډېر ایکسپرت دی په دې شیزونو کې هغه په دغه موبایل باندې واپس ریکوري سٹارټ کی کله چې ریکوري سٹارټ کی نو دینه دا هر څه دا ویډیوګان دا کوم فیکچر دی دا واپس رو باسي هغه کدا 2-3 کال وی کدا 10 کال وی کدا 15 کال وی کدا یو میاشتي کدا 2 میاشتي دا دی ریکوري کی دا واپس رو باسي او بیا دی خپل چینل جوړ په دې اپلوډ کی تاسو نن سبا په یوټیوب سرچ کې لوکل ډانس ورسره پښتو لیکي یا پنجابي ورسره لیکي یا واپس انډین لیکي نو تاسو له بابا لکونو ډانسونه داسې مخې لراشي نو دا د دې تاسو د پرسنل موبایل ساتئ ما خرڅوي ما او بیا هم خرڅوي نو هغه یو میموري کارت واخلئ چې کله اسټن پی لیکلي خو اورجنل میموري کارت ولواله نو تاسو سم ساتئ نو په هغه میموري کارت کې کیمرې سیټینګ واړوي سټوریج او ډایرکټ دغه میموري کارت ته نو کو تاسو په واده کې داسې فنکشن کې ویډیو کوي خپل تصویرانو باسي نو هغه ډایرکټ میموري کارت کې نو چې کله موبایل خرڅوي نو میموري کارت به تاسو سره پاتې کیږي او بیا هم تاسو وایي چې یاره موږ د میموري کارت هم دغه کوو میموري کارت نه بیا ټکو باسې ماتوي میموري کارت هم خرڅوي او فون چې کوم دی د کور موبایل دی دا به خرڅوي نه صحیح شو دی کې دا ډیټا چې کوم دی دا ریکوري کیږي او دا واپس اپلوډ کیږي په نت باندې نو ډېر زموږ ډېرو خویندو چې کوم دی د دې لاسه خودکشي هم وکړي بالکل تاسو بلیدلی په سوشل میډیا باندې وګورئ که نه لکه اوس د مخکې ورځو کې د نور اخلاص ته کسه د دې ویډیو وایرل شوی زما تصویرانې داسې هغه سینو خو هغه که ارس کړی وي خو مین وجه دا ده چې تاسو د کور موبایل تاسو سره وي یاره تاسو پیسو له ضرورت شي دا موبایل خرڅ کړئ صحیح شو تاسو ریسټور کړئ موبایل خرڅ کړئ کله چې دا پنجابیان له بګوتو ورشي داسې ایکسپرټ کس له ورشي دی ریکورډ سٹارټ کی او غونډه ډیټا ته واپس رو باسي او دا سوشل میډیا له ورکی نو داسې طریقه مه کوئ د نه پس دغه طریقه د ځان له خپل کلاس 10 تیز اوریجنل میموري کارت اخلئ او کیمرې غونډ سټوریج هغې ته اړوئ میموري کارت له نو کله تاسو چې ویډیو کوئ یا تصویرانو باسئ هغه به میموري کارت کې وي نو که تاسو بل موبایل خرڅوئ پیسو نه مو ضرورت شو نو موبایل ښکلی خرڅ کړئ میموري کارت ته وباسئ او میموري کارت هم داسې دغه کوئ نه دا بیا ماتوئ ښه دا واپس ریکور کېږي که تاسو په یوټیوب باندې سرچ کړئ بلیا ویډیوګانې میلاویږي چې یاره د 10 کالو د 3 کالو ویډیوګانې تاسو به د موبایل نه ډیلیټ شوي څنګه راوباسئ نو په دغه وجه چې کوم دی زموږ د ډېرو پښتنو ویډیوګانې لیک شوي دي دا په دې وجه لیک کېږي نو د خدای دپاره داسې کار مه کوئ د کور موبایل خرڅوئ مو چې خرڅوئ او ریکارډینګ کوئ نو د هغې دپاره خپل پرسنل میموري کارت واخلئ نو که بل څه موبایل خرڅوئ مو نو تاسو به هغه میموري کارت وباسئ دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ ډېرې لازمي زبردسته ویډیو ده ډېر سبق دی پکې ستاسو لپاره ستاسو عزتونه په دې طریقې سره بچ شي دا کم کسان چې موبایل خرڅوي نو دغه سوچ وکړئ چې دا واپس پرې ریکور کېږي د دې نه دا غونډه ډیټا واپس راوځي والسلام